د 402 بې وزاته کورنیو او یتیمو زده کوونکو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. 402 غریبو بې وزاته کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته چې بېلابېل خوراکي توکي پکې شامل و او د ترکیې هېواد د بنیاد هدف خیریه بنسټ او همدارنګه د HHRD مؤسسې په مالي ملاتړ چمتو شوي وو. نن د ښاغلي والي صاحب او یو شمېر چارواکو له لوري دغه کورنیو ته وویشل شو. د روژې د مبارکې میاشتې د مرستو د لړۍ په دوام د ترکیې هېواد د بنیاد هدف او دغه غرض د HHRD مؤسسې په مالي ملاتړ 402 بېوزلو کورنیو او یتیمو زده کوونکو ته د خوراکي توکو برابره شوې مرسته نن د لغمان والي محمد آصف ننګ د ولایتي ادارې د یو شمېر مسؤلینو او د یادو مرستندویو بنسټونو د استازو په لاسونو وویشل شوه. لغمان والي محمد آصف ننګ د خوراکي موادو د ویش پر مهال د ترکیې هېواد د بنیاد هدف خیریه بنسټ او د HHRD مؤسسې له مشرتابه مننه وکړه چې دغه بېوسه او بېکسه کورنۍ او یتیم زده کوونکي په خپلو مرستو کې یاد وساتل. نوموړي زیاته کړه د غریبو او اړمنو کسانو لاسنیوی او په داسې مبارکه میاشت کې د هغوی سره مرسته دا نه یوازې دا چې زموږ انساني بلکې ایمانی او اسلامي وجیبه ده چې له داسې خلکو خپلې همکارۍ ونه سپموو. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې هڅه یې دا ده څو په دې ولایت کې د یتیمو او بېوسې کوچنیانو د ښې پالنې روزنې او د هغوی لپاره د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې خپل شته امکانات په کار واچوي او ترڅنګ نور مرستندویه ادارې او شتمن خلک هم دې ته تشویق کړي څو د یتیمو او بې وزاته ماشومانو په پالنه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي. په برابر شوی مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره وړه، غوړي، وریجې، لوبیا، خرما او نور خوراکي توکي شامل ول چې نن یادو بېوزلو کورنیو ته وویشل شول.